الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. دیجه پر اسمه وشوشو درس رسیدلو چې جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام خالد بن ولید طلب کې چې هغه د اول ګروپ مشرو سوجله وي چې موږ هغه نه ګورو نشته دی کې صحابه ویل یا رسول الله هغه ډېر سخت زخمی شوی دی او یو وکیل ډډه والده چې ویني ونه روانې دي. رسول الله ملګرو له ویل طلب کوي چې کله روغ وختونو په دې ځای کې دم به په اچولو او مبارک لاړې به شکل به ورته کړی نو رب العالمین به هغه جګ جوړ کړي. د محمد رسول الله معجزه او د کرامت کله یو جوړ شي نو ورسې به تشکیل او د رسول الله عادت مبارک دا چې کله به امر ځان سره به ځانان به ولې چې انسان د وسوسونه بچ او به سره ورته دا ډیروګ سفر. ام سلمہ چې د رسول الله بیبي وا، ام سلیمه، ام عماره، دا درې وړه زنانه د رسول الله خو الله رالی. د زنانو یو خبر وکړه ویل یا رسول الله دا کوم ملګری چې میدان نه لاړل او ته واجب پرې خو دې کوم له اجازه وکړي د دې ملګرو په مقابل کې منګه اعلان د جنگ وکړو چې جنگ وسره شروع کړو. تاری پرې دی رسول الله ویل موږ الله کافی دی او به دې ام سلیم سره خنجرو. ابو طلحه چې دا پوښتنه کړو چې دا خنجر دی ولې راوړو وې د دې لپاره چې کله یو غیر مسلم زما عزت اخلي زی په دې باندې وام. رسول الله دې زنانه غیرت لګوري وې نبی کریم علیه الصلاه والسلام دغه طرف باندې د خپل سولي روانه کړو ویل ان النبي ولا کذب انا ابن عبد المطلب. یو خدای چې د عربو عادت د میدان د جنگ به خپل اوازونه او چتول انا ابن الاقوع. دویم د رسول الله بادری. دریم لکه څنګه چې زما په نسب کې تاسو ما دروغجن نه غاڼې نو دغه شپه د نبوت کې هم دروغجن ما غاڼې او دلیل په دې باندې چې د رسول الله د نبوت برچا پورې تړلې کېږي نه. ملګرو ظاهري شکست خو دې په دا مقصد نه چې نبی د الله حق نبی نه دی. صحابه فرمایي چې په دې وخت کې د الله رخوانه یو کومک هم راغی د رشاد د مشوغن یو غبینو راغی تک تور چې کله د حنین د منځ لراغی نو ایسه برېزمه کرا پرې وته دغه رب العالمین میږي جوړ کړو څنګه جامو باندې راوخه او هغه الله رخوانه ملائک راغی و. رسول الله په بل معجزه ښکارا شو هغه دا چې خاورې راواقصل او د دشمنانو له روشندلوي شاهت الوجوه د مخونه دی الله ورته غډوټ او په خپل باندې کلک ودرېدو. باج دشمنان لاړ او تاسو وته کې د ستوایب له وته کې د سبت نخلیله زنانه په دې کې ایثار شو غنیمتونه. مسعود ابن عمر الغفاری، بدیل ابن ورقاء الخزاعی دي کې یو ملګری ورته پرې خودو شي زمونږ دراتک پورې به دې حفاظت کې سره دې ګروپ ځان سره کجوري واخه شو لاړل. نبی کریم علیه الصلاه والسلام ابو عامر په نامه باندې ملګری او اغا او تاسو په طرف باندې تشکیل کی جنگ جهاد کله شروع کینو قیدی ونیو سراقه ابن مالک غوړي جساسو ملګری او تاسو نبی موږ لامن را کړی و دا تاسو وی او شکل د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د هجرت په وخت کې یو خط ورکړی و غیر ښکارا کې نو ویل چې اليوم يوم البر والوفاء نن ممو وفا کو. جنگ چې به شروع شو ابو عامر صبري خبانه ولګیدون ابو موسی شریف فرمای را پریوتو شرش وی موږ ته داغه شی وسو نتیجه دار وته چې د خود دې زنګون د سترګې نه وبلاړې نو ایسه دا شهید شو او دا خبره کوله چې رسول الله دا خبره وکړي چې زما لپاره بکنه وغاړي. موږ ورته ویل چې رسول الله دې شروع غزان لګي چې خپل وجلو د الله نبی تصلی د فارویل و انه لجاهد مجاهد دا خو ډېر اوچت او عظیم مجاهد دی او به او دسوګي لا سنه اوچت کړو دعای غوښتله اللهم اغفر لعباد ابا عامر واجعله فوق كثير من خلقك. او دا مسلمان غلط ذکر کړ چې باز خلک دې استدلال کوي چې ګوره به مړي ژوند کی لاس به اوچت کو کی بنو هغه کې کاویس کلګي او بری کټونه کې ناس استدلال دې نه کوي موږ دا غلط استدلال دی. وجه دار چې خو دې مړي توصيه کړي و. دویم ابو موسی ته طلب کړو چې مال دعا غواړه غلې مو کړو. دریم دا خو د محمد رسول الله خپل بچي او سمنو ځکه ملګری دې شي لګره سړي بچي دغه په زیل کې دوه باندې خفش. ابو قتاده سے فرمایي وبدې چې کافر به مؤمن باندې راو دانګل خو جسمه سره تور او گزار مې کوو کې وی سره کافر مې بغل باندې اوه بده وګا ویغه پر خو د زما پسې شو وزي شونی ولا مدمر زور راکې چې حتی وجدت منه رائحه الموت تر دې پورې چې د مرګ بوی میته محسوس کی مې لکه چې اوس ما وښني
خو هغه گزار خړل وې سفرې وته رسول الله ویل چې د چا سامان واخصو هغه وجلی او هغه لپاره گوي وکړې شو سامان داغه زه اوچت شم چې زما بچو شهیدي هیڅ هم څونه وي به مې دا خبره وکړه به چې څونه ویلې دریم کرت مې ویلې به اخر رسول الله مالو چې ابا قتاده سو وجه ما د قشن کار ما کړې دي ملګری ویلې چې چا د اغاز غره او تور وغیرہ راکښه و چې او رسول الله وجلې د دې ورکښه ماره کوماله به پرې دی زه سوال کوم ابو بکر چې ویلې دا نشي کېدل د الله رسول الله زمری راځيږي او غلي سړی وجنه مال دې به بل څوک اخلي ابو قتاده سے فرمایي چې صرف اغاز غره ما خرڅ کړو مال را کړه یو باغ مې به واخص دومره قیمتي ربيعه ابن روافع السلمي باندې ملګری واغه زبط نخلي په طرف باندې لاړه مشه مزیدار او کو پاغه باندې کی جواب نو ما دا ګمانو کې چې بده کې کوم زنانه ناصره شوره لم تاسو ځان له اشیره کوم قیدې کوم وینځه بشي چې ګور مې شپنګیره سړی په ناسه دورید ابن شمار دوی پوخانه جنرال گزار مې په وک ویغه مالو ته مانه شو وجلې چې تر څو برسما پرې تور باندې ته ما ونه وجه بدی دي کیفیت زه ورته او خو دو لیکن چې ته ما زری کله وجه مانو به بدلار شي مور له بدا وای چې اقا سړی مې وجه چې تاسو دې فې کړی دلته به سوالم دی چې دورید ابن شمار خو شپنګیره سړی ودا ولې دا صحابي وجه وجه دار چې دا شپنګیره لیکن د نظر دشمن لور کو دا سره بالکل په جنگ کې دخیلو وی چې کړي وجه امور لراغه دا تشکیره ورته وکړه لاغي ایسه وژړل وی وریا مور دا ولي وی وخت کې زو استاد افغان یو تری ډېر دی چې اختلاف کړیو د شرک په وخت کې ایسه وی دي چې موږ به اخلاص کړو ارمان که څه په ما به سره احسان کړو خو لیکن الله وجلو جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره د ملګرو روان شو طائف په طرف قرن الملاجر علاقه ورسو دغه نور صلی الله علیه و آله ورغه نو د دوی مالک ابن عوف النشری چې لوی د جنگ قومندانو یو قلاوه ملګرو له حدم ټول ونه ولا دوه خیمه ولید ام سلمہ د بل زنانه ملمنو د پاره نبی کریم علیه السلام د خیمه کې د عبد الله ابن امیہ او ام سلمہ سره ناسو چې وی او کې بل ورورو یعنی خزیوا نو په دې وخت کې د هیت په نامه یو سړی واغه ورته دا خبره وکړه چې لکه تا باندې د غیلان د لور ګوره که صبر ته پته کې ونیسا ودا چې چا غزنانه د شي پیړه دا رسول الله ویل شو باسي دا سړی دا خبره باندې پويږي خالد ابن ولید ویل چې تعرض ملګرو چې کړه عملیات شروع کړ دشمن سخت مقاومت وکړي نو بده کې اکثر ملګری شهیدان شو او څډیر زخمین خالد ابن ولید ویل چې خلکو سره وچل کوم هغه چې څوک به مقابله وکینن به ویلې به عبد یالل په نامه باندې وسړی وغیرہ د قلم مشر ویل کړي یو کال پورې دا چې سراقونه ته وي موږ نه راوس اځه شیخ مو رسول الله ملګرو ویل چې داونه ورته طرف کوي هغه خپل کس راولېږي ویل کې چیرته تا د علاقه فتح کړ خدا خو خپل غنیمت دی او کني چې فتح کولې به د الله د خپل ولې له حاجو رسول الله ډېر اکرام او ایسه پرې خودل نو په دې مقام کې به نبی کریم علیه الصلاه والسلام زید ابن زمعه په نامه وسړی ورولېږي چې یا اسلام راوړي یا جزیه او یا جګړه دشمن امر ورکی چې منځ دغه د شهید کې د بودیل ابن ابي ثابت په نامه یو شړیو یعقوب ابن زمعه په نامه چې د زید سے برور بدیجه کې ناس شو چې دا کله ما زګر د کور نرو ودو او چکر والو چې صورت حال معلوم کینو عیسی غور پسې شو مخله مجاهدین را له ورسته یعقوب سے برغه بده منځ کې غیر کې ویل یا رسول الله زما روري وجلې د الله نبی ورته قصاص والا چې تور ورته خلاص کړه بر سر باندې شو ول دوه پړاګه کې دی وغورسو نبی کریم علیه الصلاه والسلام بل صحیح سے مال کړه اندر پایغونه شی جوړ کې سرمنه وغیرہ په ولګولې شل کسانې ته ورسره کړي چې د کلاله ځان ورور سو خو غوښین کې د ډبرو د کانو گزارونه به شروع کړ په دې چې کله ماته ونه شو نو ایسه به خان ګرم کړ دې کوم ډیر ملګری شهیدان شو ابو بکر لوي چې ما خو خوب لیدلې کوچ وغیرہ استعمالومه یو چر راشي څه ګډوډي کې او نوفل ابن معاویه دا خبره مال کړي چې د علاقه ته نشواله ملګرو له وای چې زو عمر سے د کافر ابو محجن سره داوی وی ویل یا عمر رسول الله خدا خبره کړي چې مجاهدین له امر وکړي چې راځي چې کله هغه دا خبره وکړو ځوانانو وی چې موږ جنگ کوو دومره شهیدانو زخمینم په ورکړو دا تاسو څنګه ورسره کېږي د الله نبی سیدا سبا چې تعارف شروع شنو به ډېر ملګری طلب شنو به ویل الرحیل زو ټول خاموش پاتې شو رسول الله وخندل وتا شو په رومانه ویلي به ویل چې ائبون تائبون عابدون لربنا حامدون او جعران الاخر لرال دا د شو علاقه تقریبا چې د دیو د مسجد حرام په مابین کې 10 مله مسافه شاوخوا واقع ده دلته شکل رال غنیمتونه راځم شي و
رسول الله له ملګری ویل یا رسول الله بده ثقيب باندې خو بد دعایو کا خیره ورته وغواړه زمونږ ډېر ملګری شهیدان کړو ډېر زخمیان رسول الله رحمت انما انا رحمه هغه په ځای دی باندې شهیره وغواړي نو ایست دعا وکړي اللهم اهد ثقيفا وات بهم الله ثقيف له هدایت وکړو ټول راواله رب العالمین دا دعا قبول کړو ورسې ان شاء الله به قبلي کی دلیل به دی باندې چې رسول الله د هدایت او سبب دی لکه څنګه چې مونږ دی کعبه دی قران دی جهاد دی انابت دی رسول الله تابعداري دا دعا دا الله فضل دی ایمان دی قوي ایمان دی د ناروا قتل نزان ساتلو د محمد رسول الله دعا او د دعا خبرېدو شرایط پر رسول الله کې ټول موجود او اخلاص پکېو د حرام نزان ساتلو او توجه سره دعا وغوښتله مخکې دې مونږ کړو صدقې نه خپل بسړې ورکې مخ به قبلي لا اړي وزنګونانو بناسي له سونه بروچتي او له سونه بتر وګو پر روچتي تکرار به کوي بری دعا کې د الله نمونه بل الله پیش کی په الله باندې محمد رسول الله باندې درود د زړه تل نه بدا غواړي الحاح به کوي اعتراف به خپل ګناهونو باندې کوي د الله د حکمت نو مخالف نه و امين باخر کې وای د دین ورسته نبی کریم علیه الصلاه والسلام غنیمتونه جمع کړو الله سورې انتظار او تقسیم نه کړ ځکه رسول الله د شامل له څه ضرورت لرو او نو د مجاهد سړي مقصد دا چې هغه خلکو مولنا اقوا دی خو کی لیکن چې کله به دشمن تسلیمي ورنه کې نو یې به د غنیمت د پر استعمالي او غنیمتونه ډېر نشه غنیمتونه تقریبا چې بده کې شپږ زره قیدین و چلیری زره به وکان و سره پاسره سلوي زره به ګډې وي او څلور زره او کې سپین زره دا پکې و یو څونه شکرونه به وشو یو د محمد رسول الله بده کې عمره وکړه د شپې راغی بیرته لاړو دا شری او میقات مقرر کړی شوی اند چې وسه ار وخت سره راځي دي جارانه نه به د عمره دانه تړي او الته بشي د دې وجه نه صحابه کرام په دینه انکار کوي چې رسول الله عمره د کړی شو په پویم نشو دویم د ثقيف او حوازن وفد راغی چې موږ خپل مال را دریم جناب نبی کریم علیه السلام نو مشران صحابه کرام راځي چې د عملګری غواړي چې موږ غنیمت را تقسیم کا رسول الله ډیر کا اول هغه چاله ورکړه د غنیمتونو چې کم اغنوي مسلمانانو دغه نه ورسې به هغه انسانان چې هغه اسلام له خوشبین و لکه به تور مثال یو سړی مال د خپل شپول لدن نکینو سواکه ور سره چې د مال لخاره کی او هغه په دنه کې ایسور باندې به شپول لابن کی ابو سفیان له رمضان لشه سلو خان د لور کړه سلو خان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سلو خیس پینځه ورکړه څو وڅل وخت یو اوقیا تقریبا 30 درهم لري چې 200 درهمونه 8000 روپۍ جوړیږي ته اوس ګوره به ویل ابو سفیان سید ابن یزید یا رسول الله اسما یزید بچی د مرکا دا یزید صحابي دی یو بل یزید چې معاویه شه بچی دغه تابعی دی سره اغله ورکړه یا رسول الله معاویه سلبه کې معاویه لورکا سره اغله ورکړه صفان بن امیہ راغی یا رسول الله مال امراکا سلوکانه ورکړه به ورته سل نور ورکړه به ورته سل نور ورکړه تقریبا 300 دل ورکړه دا به فرمایي وی قسم په الله چې مخکې رزمه کې بسر باندې بد انسان چې مار معلومېدو محمد رسول الله او چې کله دا شي نه مار راکړه د رزمه کې بسر باندې مار کښړې معلوم شو ځکه وسه معلومات وشي دا خدای الله حق نبی دی اق صفان ابن امیہ چې په دې غزا کې د سنت تر 300 پورې زغری د نظر کړي ګرو کړي وي د ورته ویل یا رسول الله غصب دې کده عاریه را قال بل عاریه مضمونه دا مسله ال ذکر کړی شوی و که سره د چانه امانت ویشي او د سره احتیاط ونه کینو تاوان به ورکي او که احتیاط کړي او بیا برباد شو تاوان نشته خو کده چې الفاظ استعمال کړی شو چې بل عاریه مضمونه به تاوان ورکي د شرط ډیر مسائل به باندې خلاصي حکیم ابن حزام چې د خدیجه کبرا د ترور څخه غیر میدان لکه یو سره شل کاله د عمر دی شپېته کاله ناشنا عمر په کفر کې او شپېته کاله په اسلام سلوکانه ورکړ سلو ورته بنور ورکړ حارث بن ابو باندې په سړی وسله اغله ورکړه 50 یو ل ورکړه به د قشن چلوي خو حلو مجرد په طریقه تقسیم کړ جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام له شپږی راغی باندې چی وی ویل یا رسول الله ما نه بګی سراکا وې د دې دوه درو په مابین کې چې دا څومره غړي بزیری دا مې ټوله تعالی درکړي هغه ویل یا رسول الله تما پر ټوکی گئی وزمار ټوکو سره سره بوزره شیلا ډانګي چې کله په دې باندې راکیو خو روانه ټو نور سره کاته چې اوس په ما باندې غا کوي اوس په ما باندې غا کوي اوس بغا کوي چې لګه ودرېګا خو حتی چې کور لاړ وی ویلې یا قومي اسما قوم اسلام راوړي فإن محمد صلی الله علیه وسلم خلق له دې تحفه او هدايا ورکړي چې بالکل داسله د فقر نه یریږي ټول قوم به اسبم دی وجبان اسلام راوړو
د دې نه دا خبره معلومه شو کې یو سړی په اول وخت کې دین د اسلام راځي او مادیات ورلاندې کړو به په قرآن او سنت باندې کله قدرت او پاګه باندې کله مضبوطه عقیده رااله صلی الله علیه وسلم عیب پاګه باندې بیانې نه نبی کریم علیه الصلاه والسلام غنیمتونه تقسیمول شروع کړه یو مجاهد له سلور وکان او څلويخ غړي ورکړي تقریبا چې کوم شاسواران و هغه له دول سوکان ورکړه او یو سلشل غړي د باندونو نور خلک رااله دا خبره دوله معلومه شوه چې محمد رسول الله خلکو ته تحفه ورکړي هدايا یو هجوم او ټیر راغی تر دې پورې چې جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام ته ورسې کېدو دا لنګ ورکو ته صادر ورکو ته په یوونه کې ویل چې ما د خپل صادر راکې قسم په الله وې کزما سره دومره شیونه موجود چې لکه څنګه چې بده کې د غره کې دا ونی دي زب تاسو نه دی زری په اندازه باندې کم بینه کم ټول به تاسو درکم یو سپی یو ستور وختې راونی ویلو غنیمت کې خودم رئیسم تاسو سره لرم دي درنه اخلم دا خدا پنځمه سره چې بالکل پتا شو برته تقسیموما نه پتا شو چرته ما بوزلو منه او نه ما بخیل مندکای او نه بدا قشه ما دروغجن مندکای او زه رښتیا ویم په خبره کې دلیل به دې باندې شکل سره مال تقسیمین نو سره به دې وخت کې بخل کوي لیکن رسول الله دې والا نو یو څو پیکه پکې وشوي یو داسې مجاهدون یو زنانوي ولا شیما په نامه بډای ویل وساسو د امیر قومندان محمد صلی الله علیه وسلم زما روړ دی هغه ودا څه وای وی به مو زه ورته نبی کریم علیه الصلاه والسلام قال چې کله راوسه ویل یا رسول الله دا زنانه چې داول لري چې دا زما روړ دی هغه ودا څنګه و ما ته وړ په بني سعد کې دا حلیمه سعدی شو د خړلې و رسول الله ورته شاهد لري وی او یا رسول الله ته وړي کې ماشوم وی غیر کې مې شولې وی او په دې چې مال وی خلو ولا ولا اقجا ورته وخت رسول الله لا خبر آیا ده شو نبی کریم علیه السلام د سرونه وکیم لاړې صادره ورته اوار کې زنانه په دې باندې کینه ولا وی ویل وزما خوري کزما سره مدینه لږه اون تعالی اجازه نو کبیر تخپل علاقه لږه اون تعالی اجازه هغه ویل یا رسول الله بیر د خپل علاقه لا وینځي ورکړي وخانه ورکړي ګډي بجې وغیرہ ورکړي ودا ځان سره واله سراقه ابن مالک په نامه باندې وبل قیدی ونی ولا غوړي شاسو امیر مال امن را کړي ودا تاسو سوې ته خوش بدیږي کې جګړه کې غیر شوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو عامر شه هغه د هجرت په وخت کې چې کوم خط رسول الله نه د اخص او عرب ډیرو کې خلک و شمال امن راک نبی کریم علیه السلام ورته د کسرا د بادشاہ بنگړی مستا چې خط وکړو وی ویل اليوم يوم البر والوفاء بالکل نن مساسر وفاکو او به عمر رضی الله عنه ورته بنگړی مور کړ درې مناشه په خبرې کې دا وشو شو زنانه و هغه د خپل بچینه جدا شوی و د شینینه شو روان و قانون دار شکل زنانه بچی راوړي او دې ماشوم له د خپل ورنه کې نبی صلی الله علیه وسلم دکیږي دا غنه شو روانيږي وړي رب ته دې روان و د خپل بچی بچي رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو له ویل چې ایزما ملګرو عبرت آیت قزنانه کې د خپل بچي وګوري دا براوالي چیرته د ور منځ دی وګورځي صحابه ویل الله یا رسول الله دا کار قطن نشته دی معمولی جداواله راغله د یو بل نه داسې حالات پر راغلي د نور لګ ورزول خو ګران کار دی وزمار په الله باندې قسمي چې رب العالمین د دین په موږ باندې ډېر مهربان دی ازنانه ورته ویل یا رسول الله حدیث مشکات کې راځي چې به اول موږ له عذاب او سزا راکې وی نبی کریم علیه السلام د خپل نظر کته کې او ډیر سخت وژړل وی ویلې د انسانان د شیله کې چون کې وخان نو به مجبور وي چې د خلک سزا ورکړي سزا د وجه نه ایسه به دوله تعذيب شي نبی کریم علیه السلام چې خپل ملګرو لوینځ ور تقسیم کړي نو صحابه کرام فرمایي چې موږ څلوي پر تقریبا د خپل زنانو نه جدا و زنانو له موږ شوق راغی اراده مو دا وکړه چې دی وینځ سره موږ جمع وکړو خو به مو سوچ دا وکړي چې دا خو خاوندانو ولادي د چا خاوندان لري او تاس کړي اچاله یې کړي اچابت النخله کړي اچابت وایف کړي رب العالمین اغایتنا نازل ک والمحصنات من النساء حق زنانه په نکاح ماخله چې واده ولا وي خو الا ما ملکت ايمانکم غالبا د شایعت مگر هغه چې تاسو کله سونه دیږي واقوال دلیل په دې باندې چې کافر انسان دغه زنانه مجاهد نه جایز دی وینځ په صفات باندې استعمال اوري شي دا ولی وجدادا دې کافر رب العالمین بندگی ونه کړو الله ایسه مخلوق له ورواچ ورسول الله ملګرو ویلي چې جماعونه کوي ترڅو پوری د دې زنانو وعدت تیر شي وجدادا کته څو چرته جما وکي عیدت تر شوی نه کې دې چې زاړه خاوند او بال ته پاتې شوی نو به پر دې فصل په خپل وبو باندې خړوب کوي صحابه ویل یا رسول الله موږ عزل کوو عزل دا معنا یو سړی د بتور مثال چې کله د خپل بیبي سره وځي کیږي چې اخراج الماء وتل د وبو کیږي ځان را بار کی نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ویل په نه کولو کې پتا سو باندې څه بات نشته معنا دواړه تاسو نه برابر بعض خلک به دي چې غلطه معنا کوي وګوره دینه معلومه شو چې سړی بچي بندول شي دا او دا وی وجه دار چې بچي بندنه ژوند باندې آسانه جواب دا چې کله د انسان بچي چې هغه به د جهاد مسائل ډیر آسانه عمر بن الخطاب ذکر ویلي وی که چرته مړ شي به خیر دی بچي کی او که ژوند شي سبحان الله ویل بګي خیر دی
نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې وخت کې د وفد مشران را ابو برخان چې هغه در زید ترو او زهير ابن صالح وی یا رسول الله موږ خپل بشیره کومال او ډیر په تملق او عاجزي سره خبره وکړه. نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ویل چې مال سره تاسو له انتظار وکړئ په دې بنیاد باندې چې راشي د خپل مالونو وشي تاسو د مالونو سره زمنګ څه ولې نه راتلی خو دې خپل عذر ذکر کړي. رسول الله ورته ویل چې مال اخلي که زنانه وی موږ زنانه په کار دي مال خدلاش خیره دی به پیدا شي وی چې کله سبا ما سپکین منځو شو تاسو به ودرېږئ دا کوم خبره چې مال او په دغه خبر باندې تاسو به خبره وکړي او د شی بووي چې محمد صلی الله علیه وسلم موږ سفارش کوو صحابه ولا او صحابه سفارش کوو دله سبا چې کله دا خبره دی وکړه ډیر په کیسه اخلاق باندې خپل مقصد پوره کړي. نبی کریم علیه السلام وی کوم مال چې زما دی او د عبد المطلب د زامنو دی هغه ټول تاسو درکې. مهاجر وی یا رسول الله زموږ مال ټول ستا. انصار وی یا رسول الله زموږ مال ټول ستا. عین ابن حسن په نامه باندې د بنو فزاره یو مشر وی زما مال او د بنو فزاره داس موږ دې تاسو لپاره نشته. اقرا ابن حابس وی زما مال او د بنی تمیم چې کوم مال داس ما لپاره دې تاسو لپاره نشته. عباس ابن مرداس وی یا رسول الله چې کوم مال زما لپاره د بنو سلیم لپاره دا بالکل د خلکو لپاره نشته. یو دم بنی سلیم او چرچل وی زموږ مال چې دغه محمد رسول الله لپاره دی. عباس ابن مرداس وی د خپل قوم لا چې تاسو غوځه په شرمولم د عین ابن حسن مقابله بنو فزاره ونکړه او د اقرا ابن حابس مقابله بنو تمیم ونکړه تاسو زما وکړه وی موږ د محمد رسول الله په مقابل کې به د هیڅ خبرم نشو منلې. نبی کریم علیه السلام به داخله راځي کړه ورته ویل چې تاسو له ډیر مال درکم خو لیکن دا دوله ورکه وی به کم عین ابن حسن ورته ویل سته یو پشپک ټول مسلمانانو اعلان کوي یا رسول الله زموږ مال نټو استا. نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ویل دي کې مال هیڅ معلومات نشو چې تاسو په خوشحالي باندې ویلو کنه هر سره د خپل قومي مشر سره خبرو کې به د مال وای ذکر رسول الله په غیاب باندې پویدونه قومي مشران عرفا ویل یا رسول الله زموږ د عملګری بالکل بری باندې قائل شو. دلیل به دې باندې په حرام باندې په حیا باندې شړې چې مال والی چې ورته دعوت وکاو دا دغه خو نه ودان ګور انسان له حرام تمامي. نبی کریم علیه الصلاه والسلام وی زنانه له جوړه ورکړې وی جوړه او بعد دغه نه به دا ټول د خپل حوازن او سقيب خلکو له واپس کړ. عبد الله بن عمر فرمای وې د مکی بری کوڅو کې وشور شغب شروش وې مال خپل پلار ویل عمر رضی الله تعالی عنہ چې څو وجه ابن عمر وې ما ورته ویل چې رسول الله هغه ټول اسیران بالکل د خلکو له واپس کړه وې دوه وینځ مار او سی ودان برته غیر واپس کړي دا مورکه. دی وخت کې خبره د انصار په ځړ کې پیدا شو ویل دي ځوانانو چې جنگونه مونږ کړی دي د زمنګ د تورنه د دشمن ویني روانه دي او غنیمتونه د نجد والا خلک اخلي د ثقيف والا او د قشن د حوازن والا او صفوان ابن امیہ دي او فلان او فلان. دا خبره پیغمبر علیه السلام لپاره ورسېده. نبی کریم علیه الصلاه والسلام سعد ابن عباده وغوښته وساره قوم د خبره کړې ده او وته به څه وای وی یا رسول الله دا بالکل ځمان دا نظر دی کار من کړی د مال د بل څوک اخلي وېزه د خپل خلک په وجه کې راجمه کا رسول الله چې کله راجمه کړو په اوچت زمانه کې نه شوې ویلې یو خبره مال را رسیدلې چې تاسو د څه خبره کړې صحابه ویلې او یا رسول الله بالکل صفه خلکو وی ګوره چې راغلی نو تاسو گمراه وې ما په وجه باندې الله تاسو له هدایت وکړي کوي نه کوي او وی تاسو غریبانو اسما په وجه باندې الله مالدار کړی کنه وی او وی تاسو کې اختلاف او تفرق اسما په وجه باندې اتحاد ورمندره کنه وی چې او د الله او د الله رسول احسان مو په ځان باندې منو وی بالعکس تاسو مال د شی ویل شي رسول الله تمره شي انسانو چې ته ګوره به کومه کوي موږ تاسو کومه کوي یا رسول الله ته ګوره غریب زمونږ د مجاهدینو په وجه باندې ته مالدار شوي او ست توریدن خلکو شړلې موږ ته زیات درکې خو انصار خدانو شو ویلې به ورته ویل شي انصارو ما تاسو ایمان او اسلام له وکاته دي خلکو له مدامالونو ورکړه د پاره دي چې په دین د اسلام باندې کلک پاتې شي او اوچت همت له ترغیب ورکړي سبب ارشد د ځان سره ګډي بجي وکان روان کی او تاسو مدینه منوره له محمد رسول الله روان کړي تاسو بری باندې خوشالي کې کنه خوشالي او به ویل چې الله دې رحم وکي په انصارو الله دې رحم وکي د انصارو په زامنو باندې او الله دې رحم وکي د انصارو د زامنو په زامنو باندې وې د صحابه د سترو نو کې روان شو تر دې پورې چې د ګيري مبارکي په خو باندې لم دي رسول الله به ملګرو له ویل شي نبی کریم علیه الصلاه والسلام ډایرک راغی مکیلا دلته خپل والی مقرر کړو عتاب ابن اسید رضی الله تعالی عنہ ورته ویل چې ته په دې ملګرو باندې حج وکړه حج نکوم وی ولی یا رسول الله یا خدای خلک په بربند باندې طواف کې او رسول الله برداشت کول نه یا په دې وجه باندې چې الله ورته امر نه وکړي په نه هم کال باندې به ابو بکر شه ابو سر راځي په لسم کال باندې بعد دغه نه به خپل دارش په دې وخت کې د بني ثقيف یو قومي مشر عروه ابن مسعود الثقفي اردن لاړو
هغه چې هغه کې لاړو اصله د کوله تر رسول الله صلی الله علیه وسلم سخت مقابله وکړي چې کله را واپس شو د طائف د علاقې خبر شوی دی د نور قبایلونو خبر شوی دی چې ټول په اسلام باندې مشرف شو خو چې کله حالات معلوم کړه چې اوه د ټول خلکو ایمان او اسلام راوړی دی ډایرکټ لاړو د مدینې له الله د ایمان او د اسلام بشاشت در په دې کې ورننه نه کوو وی ویل یا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله کلمه شهادت ویلي نبی کریم علیه الصلاه والسلام ډیر انتهاجات خوشاله شو وجدا چې یو قومي مشر ډیر حسین انسان او ډیر مخورج انسان او د سړي په واسطه باندې به خلک په اسلام کې ډیر داخليږي وی ویل یا رسول الله زم دي قوم له دعوت ورکوم د اسلام رسول الله ورته ویل اذن يقتلوا داخله بګورته به وجني وېزو ورسم چې کله را روان شو په عربو کې عادت او مشرکینو کې رب به ورته ویل لات بني ثقيف بني حوازن د مکه مشرکانو باندې بندگی کوله هغه دربار لا بتلل چې کله را روان دي دار کراړو دي خلکو ویل چې لکه قومي مشر روان دي د خپل بوت پر اوتاونه شو دوی په دې ځل کې لږ زره خپو شو چې دا څه وجه راټاونه شو لکه مسلمانان چې جمعه ته داخليږي نو ځل کې دا ویل کې دې چې دا سړی شي ډایرک بکور لږي خو چې کله طعامو کې استقبال ورته وکړه د مانزو وخت راغی او دا د خپل کوټې په بام باندې ودرېد وی ویل الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله نو ایسره قوم ورته کنځل وکړي چې استاد دویم د منځ ټیم چې راغی چې بیر تکبیر आवाज ورغه د هغه توحید او د رسول الله د رسالت او د منځو د دین دعوت پکې و نشاد اخوان ځوانان ورته ودرول چې وی وشته بغوشه باندې لاندې روغ ورزو شهید او رسول الله ورته ویل چې دا قوم به تاسو وروښني بهترین شی چې همدا څنګه ایمان راوړو اسلام راوړو لا ډیر عمر پکې وته نو رب العالمین ځان انتخاب د طائف خلکو ویلي چې دا ټول مسله په بل تر باندې راځي چې محمد رسول الله باندې ایمان راوړو خو لیکن په شرطونو وی چې سیدا رسول الله له فدرا وسو وی ویل یا رسول الله موږ ایمان راوړو به شروطین د الله نبی وسو شرط وی موږ به اسلام ایمان راوړو خو سره دین شګور موږ به زنام کوو رسول الله ورته ویل الاسلام والزنا اسلام او زنا لا يزني زاني وهو مؤمن چې کله سړی زنا کې بده کې ایمان نشي پاتې کېدی نبی ورته وی چې ټیک د زنا د په معنی منع کړه موږ به اسلام راوړو خو شراب وسکو رسول الله فرمایي شرب الخمر والاسلام چې کوم سړی شراب کې دله الله جنت کې شراب نه ورکي وی ټیک د شیطان شو کوله دام موږ بنداینو موږ به ګور سود کوو رسول الله ورته ویل الربا والاسلام سود او اسلام د سود یو روپۍ چې کله انسان خو داده چې زور لري رسول الله فرمایي لکه 15 درش کړه د مور سره زنا شلي د شکر سبب الله اعلان د جنگو کې پورا قیامت رسول الله فرمایي قوم ورود په دې خېټو کې ماران لړما کار کړه ما پښتنه وکړه داخله سود وي دا خارا وی ویل یا رسول الله موږ به اسلام ایمان راوړو خو لیکن موږ بت بنه ماته الات نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته وطن او اسلام خو موږ له دا درس راکې چې ټول بوتان ختم کاغه مجسمي دي کاغه تصویران دي کاغه نور مسائل دي او تاسو مال دا و چې رات به کې نه ماتيږي وی ټیک دی یا رسول الله موږ به ماتو خو به دې شرط باندې و موږ به دې شنه تیر شو موږ به نه ماتو تاسو به ماتو رسول الله دا بسره زومنه سيدنا وامامنا عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه اغله او دسته مجاهدین ورګړ ګینټي جبلونه ورته چې ورشو دا رحمت د طائف خلک تیګر چا پیره ودرېده وی ویل چې موږ بابا په وسدل ټکر ورکې وی ویل کدل zarar او ټکر ورکې نو به خپل دین باندې کلک ودرېږي محمد به دوکا کړی دا عليه السلام و الا کدا ماتره ما شنو به ګوره اسلام هغه قبول کړي چې کله ورغه اول گزارو کې چې بسم الله الله اکبر دامو وګونه ارشي ورته لدی بوترو ورسو ټول بیراله پر رسول الله باندې ایمان راوړو عقد وعقبل شو اللهم اهد ثقيفا وقت بهم الله هدایت وک ثقيف لا او داخل کراواله بعتاب ابن اسید دوله په خلکو باندې حج وکا په هم کار باندې ابو بکر شیبر اولې غلو او وفدونه په دې کې داخل شو چې تقریبا یو لک څلويک زره کسان په اسلام کې داخل شو لسم کال باندې محمد رسول الله راغی او دغه نور څه به ډېر یو عالمي او نشه خطبه ورته ویلي ان شاء الله کې د ژوند باقي به باقي بارے خبرو کو الله رب العزت موږ تاسو ته قران او سنت بصیرت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه